لوی حقیقت، ستر حقیقت، ناتمام او ټول حقیقت کله دې ویلو ده. کله کله له خبرو نه راډک سم خو سپون مې په خوله نه راځي. په رښتیا چې حقیقت ته ژبه کېدل، فکر کېدل او وینا کېدل ډېر ستونزمن ده او ما ته خو بیخي ستونزمن ده. حقیقت ویلو نه کېږي، باید درک شي، ځکه چې حقیقت شته نو ویاندوی ته یا ویناوال ته یا ویان ته یې اړتیا نشته. خو ډېر سخت ده ځکه چې د زړه حواس تړلي دي او د ذهن حواس له حقیقت نه بېګانه دي. په ماشومتوب کې مې یادېږي چې دواګانې به یې ماشومانو ته په زوره ورکولې، موږ ته به یې په زوره راکولې. ډېرې ترخې دواګانې وې، لاسونه او پښې به یې راوتړل، په خوله کې به یې راواچول او زموږ به بغارې وي، خو سبا ته به رک روغ وو. حقیقت دغسې تریخ ده، ډېر تریخ ده، خصوصا زموږ نفسي ذهن لپاره ډېر ډېر تریخ ده. ځکه یې نو ویل، اورېدل او منل ډېر ډېر سخت دي. دا خبره تر دې را په زړه شوه او دلته را په زړه شوه کله مې چې دغه د ونې ښاخ ولید چې داسې وچ سوی، ما ویل ده به څه بغارې ولې، څه چغې به یې وهلې، د ابۍ لاسونه به یې غوښتل. خو زموږ ذهني حواس د ونې چغې اوري، د ژوند چغې اوري. آیا کله مو ټول ژوند ته غوږ نیولی؟ ځان نه پوښتم، د ژوند بغارې رانه پورته دي. ځکه ځان ته وایم چې زړه راویښ کړه، د زړه په حواسو ځان او ټولې هستۍ ته وګوره، بیا نو ژوند اورې، هستي اورې او حقیقت اورې، ځکه چې حقیقت شته. بختور مو شه دا برخلیک، نقد او تیار برخلیک، فقط زړونه مو راویښ کړئ، هغه هم فقط د مینې په ترخې دوا سره. د مینه دوا ترخه ده، ځکه نو زړور توب غواړي او تاسو یاست دغه زړور. مبارکو زړونو ته مو زما سلامونه وایي.